الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عمار بن رويبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. لدي حدیث مبارک راوی عمارہ بن رویبه دی او دا په باره کې د فضائلو د لمانځه راځي او په لمانځه کې بیا خاص په دې حدیث کې مؤمنان د پاره د مسلمانان د پاره یو خوش خبري ورکړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې د دوو لمانځو ډېر اهتمام راغلی دی. یو قبل طلوع الشمس چې لمر نه وي راختلی دغه لمونځ یعنې د سهار ده، او یو چې لمر نه وي لوېدلی دغه لمونځ چې د مازدیګر دی. نو دې حدیث کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي یقول لن یلج النار، و اور ته به نسي داخل احد هېڅوک اور ته نه داخلیږي صلا چې هغه لمونځ کوي قبل طلوع الشمس د لمر راختو مخکې لمونځ کوي، و قبل غروبها د لمر د پرېوتو تر مخه لمونځ کوي. د دې معنا دا ده یعنې د لمر د راختو مخکې یعنې فجر والعصر یو د سهار لمونځ دی یو د مازدیګر لمونځ دی. اوس سوال دا دی چې دا خو خوش خبري ده، یو ډېر عظمت ته د دې اشاره ده. نو اوس د دې معنا دا ده چې دا نور لمونځونه څنګه وي؟ نو دا نور لمونځونه نه کوي یا نورې ګناوې کوي، د دې دا معنا ده هم به اور لره نه داخلیږي. سړی دا نور درې لمونځونه نه کوي، دغه دوه کوي، یا خاص دی نورې ګناوې هم کوي د دې سره سره. نو علامه طیبي د دې جواب کړی دی. هغه وایي چې د دې بیان دا دی چې د سهار لمونځ چې دی هغه په دا وجه د عظمت ته د دې لمونځو اشاره ده چې د سهار لمونځ چې دی هغه د وخت د آرام دی، د خوب وخت دی، او د ماښام په وخت کې بیا د مازدیګر داسې دی هغه د تجارت و د کاروبار و د مصروفیاتو د انسان د مشغولیت وخت دی. نو د دې دوو موانعو باوجود چې دې لمونځو لره حاضرېږي، نو دا په لسان حال سره دا معنا دا بیان ورکوي، دا دلیل دی چې دا نور لمونځونه به هم کوي. د دې دوو موانعو سره سره چې دا سهار دا د آرام ټیم دی او د خوب ټیم دی، د مازدیګر دا د کاروبارو د وتلو د یو پیکنیک وخت دی. نو د دې موانعو سره سره د دې دوه موانعو سره چې د سهار او د مازدیګر لمونځ په پابندي سره کیږي، د دې معنا دا ده چې د نورو لمونځو هم پابنده دی. او د دې معنا دا ده دا په زبان حال سره دا معنا ورکوي چې دا انسان د نورو ګناهو څخه هم ځان راګرځولی. هغه وجه دا ده چې د لمونځو پایبند شوی. د لمونځو په باره کې بیا الله رب العزت فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بېشکه په تحقیق سره خامخا لمونځونه چې دي انسان د بېحیایي د کارو څخه، د خرابو خبرو څخه او د فحشا څخه، د منکراتو څخه، د ګناهو څخه انسان راګرځوي. نو چې دا دوه په پایبندي سره سو، ځکه دا سره یو موانع شته چې هغه یو د کاروبارو د تجارت وخت دی، دا بل څه دی د آرام او د خوب وخت دی د سهار ده، چې د دې سره دا دوه په پایبندي نو دا نور به هم وي. او د دې لمونځو په برکت سره به بیا الله پاک د ده باندې د هغه ګناوې چې به یې د دې څخه به دی منع کړي راوبګرځي، یا به د دې لمونځو په برکت سره الله ور وبخښي. د دې دا مطلب دی. نو دا یو عظیمه لوی خوش خبري ده چې سړی مازدیګر او سهار پابند وي، نو د نور لمونځو به هم پابند وي. نو الله پاک وایي هېڅوک الله اور لره نه داخلي. نبی علیه السلام وایي چې دغه د دې پابندي کوي. وبه قال حدثنا عن ابي موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بردين دخل الجنة متفق عليه.
دا حدیث د بخاري او د مسلم د دواړو دی. د هغې راوي ابي موسی دی، هغه فرمایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې څوک لمونځ کوي بردین دا دوه د یخ د خلقي د وخت منځونه کوي، د ماخستن او د سهار. د ماخستن او د سهار منځونه کوي په پابندي سره په جماعت، دخل الجنت، الله پاک به دی جنت ته لره داخل کړي. نو چې دغه په پابندي سره کوي چې دا د یخ وخت دی یا د تیارې وخت دی یا د تکلیف وخت دی، نو دا نور خو به هم ضرور وي. نو د دې منځو برکات دا سو، د دې عظمت دا دی چې الله پاک به د انسان جنت ته داخل کړي. وبه قال حدثنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. په دې حدیث کې بیان دی د دې خبرې چې دا ملائکې کرام د الله د طرفه څخه د اسمان سره راځي، سهار او ماښام دوی سره یو ځای کېږي. په دا دوه منځو کې د دوی اجتماع ده. نیمه دی ملائکه دي الله پر ډپټي باندې درولي دي د دروازې، چې دوی سهار راځي دا دروازې اعمال لیکي د دوی ډپټي د تر مازدیګر تر لمانځه پورې. د مازدیګر په لمانځه کې دوی شرکت کوي، بیا ځي خپل رپورټ رب العالمین ته پیش کوي، الله ته پیش کوي چې موږ دوی پر لمانځه باندې پرېښول. دا ځي بیا نور بیا د شپې د پاره چې دی هغه د مازدیګر لمانځه له راځي. نو د سهار او د مازدیګر په لمانځه کې د دوی اجتماع ده. ملائکه یو د بل راځي سره، یو د بل په عقب کې راځي. ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار، د شپې هم راځي د ورځې هم راځي. یعنې ځینې دی ملائکه دي د ورځې اعمال لیکي د انسان سره، دی ملائکه دي چې هغه د شپې اعمال لیکي. دا د سهار او د مازدیګر په لمانځه کې سره یو ځای کېږي. دا د سهار په جماعت کې د ورځې ملائکه راځي، دا د شپې ډپټي چې تېره سوې ده دا اوس پورته کېږي. او د مازدیګر په لمانځه کې بیا داسې دي چې هغه د شپې والا راځي، د مازدیګر والا ډپټي پوره سوې ده هغه ځي. نو د سهار په لمانځه کې هم اجتماع ده، د مازدیګر په جماعت کې هم اجتماع ده. دا د سهار والا چې رالی مازدیګر دا سهار والا چې اوس رالی د سهار په جماعت کې وي، دا د حالته دي دا د حالته دي تر کومه وخته پورې هغه د شپې والا پورته کېږي، د ورځې والا پاتې سپې. دا د ورځې والا پاتې سپې ګرده ورځ دي د انسانانو سره اعمال لیکي د مازدیګره پورې. د مازدیګر په لمانځه کې بیا سره یو ځای کېږي، دا ځي پورته کېږي، د شپې والا ملایکه راځي. نو د دوی څه الله پاک سوال کوي او الله پاک اعلم دی بهم، الله پاک په دوی باندې ښه خبر دی، په دوی هم خبر دی، په انسانانو هم خبر دی. وای کیف ترکتم عبادي، دا زما بندگان مو څنګه پرېښول؟ دا فرشتې دا ورته ووایي الله موږ چې ورلو هم دوی پر لمانځه وو، چې موږ ځین راتلل هم مو پر لمانځه پرېښول. ولې خو نو سهار چې دا ملایکه سره جمع سوې، دا د شپې والا اوس پورته کېږي، دا ورته وایي چې موږ بس راتلل دوی پر لمانځه وو. مازدیګر په لمانځه کې بیا دا ورځ چې تېره کړې ده دا بیا پورته کېږي، د شپې والا راځي هغه وایي چې موږ ورتلل دوی پر لمانځه وو، چې موږ راتلل دوی پر لمانځه وو. الله پاک ښه خبر دی، عالم الغیب دی. خو دلته دی چې دا و د فرشتو ته دا الله پاک خو دا علم ذره ذره محیط دی، ذره ذره علم پر اسمانو په مځکو باندې محیط دی، ګیر چاپیره دی، حاوي دی پر هر شي باندې. دا فرشتو چې پوښتنه کوي د دې دپاره کوي الله پاک د انسانانو چې پر جماعتو باندې دي فخر کوي و فرشتو ته چې ګورئ ما درته وویل چې زه اراده لرم انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په مځکه کې الله تعالی ویلي وو زه یو نایب پیدا کوم، انسان پیدا کوم، بني آدم. فرشتو ورته وویل یا الله پاکه ته نو چیش دپاره پیدا کوې؟ ته خو به یو ښه مخلوق پیدا کوې، نو د عبادت دپاره ښه مخلوق موږ کافي یو، موږ سهار و ماښام ستا تسبیح وایو، سهار و ماښام ستا عبادت کوو،
ته انسان څه کوي هغه دی نیسي بیا به ویسفک الدماء وینې به تویوي هغه به وینې تویوي هغه به بد اعمال کوي دا انسانان به خرابۍ پیښوي فسادات به کوي نو تس پیدا کوي ته خو به دی مخلوق پیدا کوي چې هغه به یو ډېر ښه مخلوقي تر جنیات او هغه به ستا تسبیح وایي ستا دپاره عبادت به کوي هغه موږ سهار ماښام وایي الله پاک و دا فرشتو ته جواب ورکوي په صورت بقره کې په قرآن کریم کې د هغه بیان سته انی اعلم ما لا تعلمون الله پاک یو شهنشاهي جواب ورکوي و دوی ته ول زه پوهېږم دا رقم زه علم لرم په هغه باندې ته علم نه لرئ او واقع دغه داسې انسانان کې خدای انسانان ستاسې خدمات کوي انسانان ستاسې هغه چاته ورکوي مسکینان مړوي او هغه جهادونه کوي هغه تعلیمونه حاصلي فرشتي خدای یو نوراني مخلوق دی دا رقم کارونه نس کولی نو الله پاک پر کوم ډبټۍ درولي دي هغه کوي دغه رقم برای راست دوی نه خواهشات لري نه خوراک لري نه څښاک کوي نه هغه شی کولی سي داسې فرشتیو کې دی ستاسې هغه الله درولي دي پر هغه کارو مګر داسې کارونه نه ایسي معنی هغه د انسانانو سره په یو اجتماعي تکلیف کې په یو اجتماعي عبادت کې شرکت وکړي یا غزوات وکړي یو جهادونه وکړي نو الله پاک قل انی اعلم ما لا تعلمون نو په دې وجه باندې چې یو څوک په جهاد کې لګیا وي په عبادت کې لګیا وي په روژه کې لګیا وي په لمنځو کې لګیا وي نو الله پاک و هغه فرشتو ته فخر د انسانان کوي وایي ګوره ما درته وویل انی اعلم ما لا تعلمون زه خبر یم په هغه باندې ستۍ په هغه باندې بیا نه یاست خبر نو د هغه هم په دې ځای کې الله پاک دوی ته وایي دا فرشتو ته وایي ته یې څنګه پرېښول دا زما بندګان دا زما مخلوق نو فرشتې ووایي چې هغه موږ چې ورتلل هم دوی پر لمانځه وو چې موږ ځین راتلل هم دوی پر لمانځه وو الله پاک په دې باندې خوشحاله سي او دوی ته هغه فخر وکړي په دا خپل مخلوق باندې په دا خپل منځګزارانو باندې وبه قال حدثنا عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم راځي را نازلیږي په تې کې یو د بل وروسته ملائکة باللیل ځینې ملایکه د شپې راځي و ملائکة بالنهار نیمای هغه دي چې هغه د ورځې هغه اعمال لیکي ویجتمعون دا فرشتې ټول سره یو ځای کېږي په صلات الفجر و صلات العصر پر د سهار و د مازدیګر په لمانځه کې سره یو ځای کېږي د مازدیګر په لمانځه کې بس د ورځې والا ډبټې پره ده چې هغه رالی د مازدیګر هغې د شپې هغې بس دوی پورته کېږي او ورپاته سي د سهار په لمانځه کې بیا د شپې والا ډبټې پره ده د ورځې والا راځي نو بس فرشتې ځي هم دوی په لمانځه دي چې راځي هم دوی په لمانځه دي ثم یعرج بیا خیږي الذین باتوا چې شپه یې تېره کړې د هغه ځي فیکم په دې کې فیسألهم ربهم رب العالمین د دا فرشتو څه پوښتنه وکړي وهو اعلم بهم او الله پاک ډېر ښه په خبرداره دی وایي کیف ترکتم عبادي دا زما بندګان ته یې په څنګه حالات کې پرېښول دوی څه کول فیقولون فرشتې وایي ترکناهم یا الله هغه موږ پرېښول وهم یصلون او دوی عبادتونه کول منځونه یې کول واتیناهم چې موږ ورتلل هم وهم یصلون او هم په دې حالات کې اوس دوی هغه لمنځونه کول فرشتې په دې باندې فخر کوي وبه قال حدثنا عن جندب القشيري يا قشيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله په دې روایت کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي جندب قشيري یا قشيري دی هغه وایي چې چا د سهار لمونځ وکړي د الله په ذمه کې دی دا سړی د الله په ذمه کې دی دا سړی چې د الله په ذمه کې شو نو د دې سړي خو ګوره نه به بیا د یو ناکامۍ سره مخامخ کېږي نه به بیا د یو ضلالت سره نه به د یو ګناه پرشتي سره مخامخ کېږي الله پاک د هر خطرات سره د هر تاوان راګرځي هغه که هر شی پیښیږي د ده به د آخرت په فایده کې وي د دې د دنیا هغه د آخرت د نقصانات سره الله راګرځي د الله په حفظ کې سو د الله په امان کې سو د سړی سره سهار لمونځ یې وکړي
ومن صلى صلاة الصبح چې څوک وکړي صلاة الصبح د سهار منځ هو په ذمة الله دا د الله په ذمه کې سو فلا يطلبنكم الله من ذمتي في شيء تی نو داسې مه کوئ چې دا کار وکړئ چې دا د الله پاک ذمه ته یې ماته کوي د دې معنا دا ده یا داسې غیبتونه وو داسې بوتانونه وو داسې قتلونه وو داسې ډاکې وو دی غلاوي وو دی نارواوي وو دی بوتان وو دی پاش وو دی ښکنځل وو دی شی وکړي چې هغه د الله ذمه هغه ته یې ماته کوي الله خو په خپله ذمه کې اخیستی وي خو تا هغه ذمه ماته کوي او یا معنا دا ده چې د الله په ذمه کې دی تر هغه وخته چې دی د سهار لمونځ کوي چې تا نه یې پرې ایښی نو که انسان پرېښوی بیا خو د هغه خپله ذمه د الله ماته کړه وانه من یطلبه که چا هغه څوک چې الله پاک د هغه طلب وکړي من ذمتي بشیء هغه ذمه یې واخلي یدرکه هغه بیا به ونس یکبه علی وجهه فی نار جهنم هغه به بیا په اور کې لویږي کوم چې د الله خپله ذمه واخلي الله یې ګرفت وکړي نو تی دی مه کوئ چې یا هغه د الله ذمه تی په خپله ماته کوي یا هغه دی وکړي چې دی کارونه وکړي الله هغه خپله ذمه ستی څه واخلي برته ستی څه پورته کړي نو بیا به پړې مخ په جهنم کې خدا ناخواسته پراته یاست د دې مطلب دا سو چې یو د عظمت ته اشاره سوه د سهار لمونځ څوک کوي په جماعت سره د الله په ذمه کې رالی دا روایت د مسلم دی وبه قال حدثنا عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما لو حبا په دا حدیث کې د درو شیانو ډېر لوی عظمت و فضیلت ته اشاره ده کې بیان دی یو اذان کول یو صف اول یعنې سړی چې راځي کوشش به یې دا وي چې په صف اول کې کښېني چې ماجت له راننوځي نو نبی علیه السلام وایي که څوک خبر سي په دغه ثوابو باندې چې په اذان کې سته سړی اذان کوي مؤذن وي یو او یا په صف اول کې چې څونه ثواب سته نو په دا خبر سي بیا و دا انسانانو ته دا چانس نه میلاویږي مګر په قرآن اندازي باندې وي لا به قرآن اندازي سره پر کړی وای دوی به دا توره پچه سي ورته وایي دا قرآن اندازي سي ورته وایي دا قرآن اندازي به پر کړی وای پر دا خبره باندې چې یو بول اذان زه کوم بل زه کوم د دوی په مابین کې به نزاع وای نو دوی که په دا ثواب باندې خبر سي بیا به قرآن اندازي سره پر وکړي پر اذان باندې او پر صف اول باندې هر سړی به کوشش کوي وختي به راځي صف اول به ډکېږي نو صف اول یو به وایي زما حق دی بل به وایي زه په اول صف کې درېږم مګر دوی ته بل چانس نه وي بله چاره نه وي چې دوی باندې قراندازي سره پر وسي دوی به قراندازي سره پر وکړي پر دا اذان باندې پر صف اول باندې چې څونه فضیلت دی دا یو دویمه خبره دا ده که څوک خبر سي چې ماپښین په لمانځه کې چې ماپښین وختي راځي په دې خبر سي نو دوی به په منډه ورغلي وای دوه دریم که څوک خبر سي د هغه لمانځه باندې په ماخستن کې کوم فضیلت دی او د سهار په جومات کې چې سهار په جومات کې څونه فضیلت دی دا خلک به راسي که څه هم پر پنټو راڅکېږي یعنې پر خپړو راڅکېږي پر څلورو راڅکېږي خو راتلی نه سي خو دونه کوشش کوي چې مثال ډېر کمزوري وي دی پر خپړو راڅکېږي پر څلورو راڅکېږي لا به دې دوه لمنځو له راغلي وایي که دوی د سهارو د ماخستن د فضیلت خبر سي نو لا به خلک راسي که څه هم حب ون وي حب ون دا معنا ده دی پر څلورو پر پنټي څکېږي لکه اکشنیان سي څکېږي نور وس یې نه وي دغه رقم لا پر دغه حالت به لا راسي دا د دې درو په دې حدیث کې دا درو خبرو عظمت ته اشاره سراله فضیلت یو کم صف اول نو کوشش انسان دا کوي په صف اول کې درېږي او که په چیرې صف اول کې ځای وي دویم ځای درېږي بیا کراهیت لري لمونځ مکروه کېږي
دا رقم به متصل درېږي او تیر و بیر به نه وي، صدایي به وي. اوس خو هر ځای د مساجدو کې لیکې وي او مسلې وي، هغه سم راځي، خدای به کوشش کوي. نو په دې حدیث شریف کې د دې درو شیانو ډېر لوی عظمت فضیلت راغلی. یو صف اول، یو اذان، او دویم د ماپښین وختي، او دریم ماخستن و. د سهار په فضیلت په جماعت که خبر سي انسانان نور وسې نه وي، که دی راڅکېږي پر څکېدو به لا راسي. وبه قال حدثنا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم که خبر سي الناس انسانان ما په ندائی سي څونه ثواب څونه برکات سته په اذان کې او وصف الاول او په صف اول کې سي څونه فضیلت و برکات، ثم لم یجدوا بیا دوی نس پیدا کولی الا ان یستحموا چې دوی پر هغه باندې قرآن اندازي وکړي، هغه باندې هغه هسکه وکړي، هغه پچه وکړي علیه پر دا دوه باندې. لستحموا لا به سهم پر کړی وی، لا به لا هسکه و دا قرآن اندازي پر دې باندې کړی وی پر اذان په صف اول باندې که ځای پر نه وی، یعنې موقع نه وی چاته. ولو یعلمون که انسانان خبر سي ما فی التهجیر چې په د اول وخت د ماپښین کې څونه برکات دي، لستبقوا الیه لا به سبقت ورته کړی وی. او ولو یعلمون که خبر سي انسانان ما فی العتمتی چې په ماخستن کې څونه ثواب دی، والصبح په سهار کې لاتوهما ولو حبوا لا به ول راغلي وای، ولو حبوا که څه په کشېدو په حالات باندې وای. وبه قال حدثنا عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. دا حدیث کی بیا دا اشاره رااله چې انسان سی وای د ماخستن منځ په جماعت سره وکړي، د دې دونه ثواب دی ګویا نصف لیل، نیمه شپه ګویا عدد ګرده قیام وکړي، قیام اللیل یې وکړي، لکه نیمه شپه لکه نیمه شپه سې تهجد کړي. او څوک چې بیا د سهار منځ یې هم ورپوره کوي، سهار لره هم پسې رالی. د دې مثال دی کانما صلی لیل کله، لکه ګرده شپه سي، یعنې د سهار و د ماخستن لمونځ په جماعت په پایبندي سره وي، دا انسان ګویا ګرده شپه عبادت کړی دی، ټوله شپه یې لمونځ وکړي. دا حدیث امام مسلم نقل کړی دی. وعن عثمان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى صلاة العشاء که چا لمونځ وکړي د ماخستن د فی جماعت فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح چې د سهار دا وکړي فی جماعت فكأنما صلى الليل كله. دا دی واده د ګرده شپه هغه لمونځ ادا کوي، ګویا ګرده شپه یې رونه کړې وه، چې د سهار و د ماخستن دا په پایبندي سره وسو، ګویا دې انسان ګرده شپه رونه کړې وه په عبادت کې. او بل حدیث کې راځي د بخاري او د مسلم د دواړو دی متفقون علیه دی چې دا لمونځ دی اثقل نسته پر منافقینو باندې تر دغه دوه لمونځو، پر هغه خلکو باندې چې په دوی کې د نفاق علامه د سهار او د ماخستن لمونځ هغه پر دوی باندې درانه دي. که څوک خبر سي په دې کې چې کوم ثواب دی لأعطوهما ولو حبوا، داسې پر خپړو باندې دی پر کنټو باندې به ورڅکېدلی دې لمونځو لره، نو د دغه کې ډېر برکات دي، دی لکه ګرده شپه چې د عبادت کړی. واخر دعوانا الحمدلله.